عبادتهم د دوی د عبادتنا ان دا مشران د چا چې عبادت دوی کړی دی هغه به د دوی عبادت نه انکار وکړي چې کنه دی عبادت نه وکړي زمونږه اله من دون الله سوا د الله تعالی نه کله زرد چې دوی انکار وکړي به عبادتهم د دوی عبادتنا ويكونون او شی باغوي علیهم په دوی باندې ان په مخالفت د دوی کې ضد سخت مخالفت کې علم ترایتانه دي کتی دلی ان بشک مونږه ارسلنا مونږه استولې دي الشیاطین شیطانان علل کافرین په کافرو باندې تعزهم عزا چاغوی را پارای خلق اقساته ہیں اقساوی خلق په اقساولو ان په خې طریقې سره په اقساولو باندې پر پاتولو باندې فلا تعجل بس جلدی مکو علیهم بدوی باندې انما بشک خبره بداد بلندا نعود مونږ شمار کو لهم دوی د پار عد په خسته طریقو سره شمار ان د دی او عورت مونږ شمارو د دی یو تقریر تر کول مونږ شمارو د دی یو ګناه مونږ شمارو او د دې مناسبت سره بدی ته سزا ورکو یوم نحشر المتقین فغورز مونږ را جمع کو متقیان خلق ال الرحمن رحمان بادشاہ طرف تا وفدا د وفد په صورت کې عزتمند طریقې سره څنګه چې خلق ملاویږي یو چا سره د وفد ان د درنوالي په بنیاد باندې الله تعالی د لفظ استعمال کړی دی دا ملمات هغه ملمانو چې چا ته دعوت ورکړي شوی وي او هغه باقاعده یو وفد جوړ کی او بیا د دې خلق ملماستیا وکي داغه نو مونږ به دی راو غړو په طریقې د ملماستي مونږ بو کو د دې ملماستیا د دې نکانو خلقو او د دې دلیل سوره فصلت آیت نمبر 32 کې ده 2 درشم کې چې نزل من غفور رحیم ملماستیا به وي دوی ته د رحمان بادشاہ طرفنا آیت نمبر 32 ونسوق المجرمون مجرمین او مونږ به وشړو مجرمان خلق الی جهنم جهنم تا وردا هغه سړی چې ابو خواهش لري تګي و به شړو مونږه تګي شوی لا یملکون ذی به اختیار لري الشفاعت د سفارش کولو الا من مگر هغه چاته اتخذا چې اغستی وی هغه عند الرحمن بادشاہ نا عهدا وعدا وقالوا دی وای اتخذ الرحمن چې ولد الرحمن بادشاہ ولد اولاد ځان د پاره لقد بتاکی سرا جئتم تاسو راغلی شیئن په یو شی ادډر بد سرا یعنی تاسو وکړه دا خبره ډیره بده چې کني الله ځان ته بزوی نه ولده تکاد السماوات پکار دې نږدې دا کې دی شي چې اسمانونه يتفطرنا هغه اوشلګي منه د خبره په بنیاد دا دومره سخت خبره ده د تاسو چې کوي وتنشق الارض او وبشلګي زمکا وتخر الجبال او رزا بشي دا غرونه حد پټوکړې پورا رزا کې دو سره را غورځېدلی پورا رزا اندعو ادا چې تاسو را بلې یا تاسو دعوه کوي للرحمن الرحمن بادشاہ د پاره ولدا د زوی تاسو دعوه کوي چې کني هغه بچیشته د اولاد شته او ما ينبغي للرحمن او ندی مناسب د رحمان بادشاہ د پاره ان يتخذا جگہ جوړ کی ولدا اولاد ان کلو دا ټول مخلوق دا څومره چې الله پیدا کړی دي من هغه څوک په سماوات چې په اسمانونو کې دي ول ارض او بزمکه کې دي څومره چې په اسمانونو او بزمکه کې دي الا مگر ندی دا ټول مگر په اسمانونو او بزمکه کې راضي و ات الرحمن راضي و رابشي رحمان بادشاہ تا عبدن د غلام په حیثیت سره لقد بدا کی سره احصاهم راګر کړي دي دوی عدهم او شمیر کړي دي دوی عدن بشمیر کول سره وکلهم او ټول د دوی نه آتی راضي و اغتا یوم القیامت برز د قیامت کې فردا یوازي ان الذين بشکا کسان امنوا چې ایمان راوړل دي او عملوا الصالحات عملونه وکړل سيجعلوا زرد چی جوړ بکی الله لهم دې لپاره الرحمن الرحمن بادشاہ ودا من محبت دوی په دپاره الله من جوړ کی د نور خلق کې هم او دلته حدیث د ترمذی تاسو یاد ساتي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله الله تعالی ته یو سړی خوښي نو جبرئیل علیہ السلام تعالی فرمایي چې دا سړی زما دوست وګرځي بیا جبرئیل علیہ السلام د اعلان کی اسمان فرشتو کی او بیا پزمکه فرشتو کی بیا چا سره چې ملاویږي هغه پزله کې د سړی د پاره مینا او خوګلت پیدا کی همدارنګه څوک چې د الله نه خوښي هغه جبرئیل علیہ السلام ته فرمایي او بیا جبرئیل علیہ السلام هم د غرنګي د انسانانو پورې خبره را ورسیږي احادیث تاسو اوریدلو فانما بشک خبر ادا بلنه دا یسرنا هم آسان کړه دا بلسان کستا په جواب باندې لتبشر دې د پاره چې د زیر اور کې به په قرآن ذریعہ سره المتقین پرهیزګار خلق ته وتنذر او دې د پاره چې تیار اور کې به په دې ذریعہ سره قوم لد الد جمع ده
جګړه ولته وي هغه جګړه مار قوم ته جګړه کوونکو قوم ته وکم اهلکنا او څومره موږ هلاک کړل قبلهم د دین وړاندې من قرن د قومنا هل تحسوا آیت مخصوصي تا ته اندازه لګيږي منهم داغوین من احدین د یو کس هم او تسمعوا او تعاور لهم داغوی رکزا لرنا د خبر आवाज چې کوم راځي هغه ته ویل کیږي د لرنا داغي خبر आवाज دا بنګ بنګ راتلو یا اسټکه غنګوسا چې تاسو ورته وای یا بل څه ورته وای بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره